د لوګر د کلیو د پراختیا او بیا رغونې رئیس لري پرتی سرحدي ولسوالۍ ازرې ته د خپل سفر په لړ کې د ولسوال او سیمې اوسیدونکو تر مخ د پاکو اوبو څښلو شبکو د بیا رغونې پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارله. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې رئیس وایي د ازرې ولسوالۍ پاکبرخیلو، ببرو او کسوالو سیمه کې د یونیسف په مالي ملاتړ د شاوخوا 15.6 میلیون افغانیو په ارزښت پاک د اوبو تخریب شوې زیرمې د 3 میاشتو په موده کې بیا رغولي او په دې سره 900 کورنۍ د پاکو اوبو له څښاکه برخمنې شوي. نو موږ چې مخکې کومې شبکې دلته جوړې شوې وي هغه تخریب شوې وي، د شپږو شبکو موږ کار دلته وکړو چې د هغې ټوله بودیجه 50 لکه څه د پاسه افغانۍ ده او دا 6 پروژې دي او د دې نه مستفیدین 815 فامیله دي. د ازرې ولسوال هم له اسلامي امارت سره د دې ولسوالۍ د ولسونو همکاري وستایله او د ورته نورو پروژو د تطبیق ژمنه یې وکړه. د ازرې خلکو ته دې خدای پاک عزت او الله دې سرلوړي ور نصیب کړي. مو د امارت پر راتګ سره دوی امارت سره په تمام معنا همکار د شپې او د ورځې هر څه ته ولاړ دي. د ازرې ولسونه د دغو پروژو له تطبیقه خوښ دي او وایي چې په دې پروژې سره د پاکو اوبو برخه کې شته ستونزې حل شوي. دا مخکې دا پایپ نه ده، دا پایپ دې کورو ترو لګاو د غره چې راتلې ډیګۍ کوزه وه هغه د ډیګۍ د پورې غونډې کې ډیګۍ ده دا خلکو ترو لګاو موږ ته به کمې پینا اوبه راتلې و دا ډیګۍ دلته جوړه کړه هر کور ته اوبه ورغلي هر کور موږ اوبه لرو ډیګۍ لرو هر کور کې بیا هر کور کې موږ ډیګۍ لرو. موږ لپاره ګټه دا وه چې بیخي مو د څښاک اوبونه لرلې او که ویم هغه ځای کم توم کار سوی خراب و خو دوی ډېر کوشش وکړ د موږ لپاره پایپ او حساب او کتاب او د خدایم چې کوم ویلې اوبه م راتېرې دا ډېره ضرور وه موږ ته او ډېره فایده یې ورسېده. ازره د لوګر ولایت په ختیځ کې 90 کیلومتره لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده او په تېره اداره کې هیڅ ډول بنسټیز کار نه دی پکې شوی.